جی ګران عزتمندو زمونږه خبرې روانې دي مونږه موجود یو صوابه انټرچینج حقیقي ازادي ټایګر د طرف نه دلته کې ناستا پروټیسټ احتجاج دی د عمران خان صاحب لپاره ما سره زما د خیبر پښتونخوا د درنې خاورې عزتمند میلمانه دلته کې مونږ سره موجود دي په دې پروټیسټ کې دوی شرکت کوي او د دوی مقصد دا دی چې خان صاحب لا ازادي ورکړي څه ویل غواړي چې څه پیغام دی بسم الله الرحمن الرحیم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ټول نمخې زه تاسو میډیا والا ډیر شکریا ده کوم چې تاسو دا تقریبا راغلل عمران خان دې لپاره چې ټول نمخې حواله مو خپل هسپتال کې کومه صحت کارت ور کړی دی جی جی هغه باندې خلکو په لگاو پیسې کې چودي شوی دی او اکاونټ کې چودي شوی دی هغه نه د غریب سړي اپریشن کیږي او ډېر خطر کې سره کیږي هغه نه علاوه کینسر هسپتالونه جوړ کړی دي جی هغه نه علاوه میټرو به هر کې جوړ کړی دی چې سړی باید تبا ته 1500 روپے په 1000 روپے بدللو هغه په 500 روپے سي نو عمران خان د مو لپاره د ملک ډېر څه کړی دي استاسو خبره ډیره زبردست ده او خسته خبره ده زه هم یو سیاستدان ته نه په موټر وې نه په سپیشلی په میټرو یا په دې شینو نه عمران خان چې کوم لور کړي هغه شعور دی او د شعور نه غټه توفه چې دا هغه د کوم د پاره نشته د ټولو نه زیاته غټه توفه چې دا هغه یو استاد چې څنګه خپل سټوډنټ ته ټیچ ورکړي خپل سټوډنټ ته سبق ورکړي خپل سټوډنټ ته علم ورکړي عمران خان از ا ټیچر د خپل قوم ته تعلیم ورکړی چې په خپل غټه کولې جی جی بالکل ټولو زیات عمران خان د قوم ته تعلیم ورکړی دی قوم ته هر قسم ته قرباني ورکړي هر قسم ته قرباني ورکړي په کار دا چې عمران خان غریب هغه په دې کې شوی و ځای رهاشي کړه اوس خو د رهاشي کنه بس هو ختم شو اوس خو د رهاشي کنه زبردست تاسو سویل غواړي ور سره راغلی څه مقصد دی زموږ مقصد د عمران خان رهایی او چې کومه پر عمران خان رهانه موږ بدلته کې ناسو مونږ یو کله شو ولې چې عمران خان مونږ ته کومه قرباني ورکړي هغه باندې حمله وشوله دغه وینه توې شوله هغه به ګناه 200 کیسونه په یاري پاغه باندې وشولې هر قسم ایجنډي هر قسم پروپاګاندا دغه خلاف کیږي لیکن الحمدلله هغه تر اوسه پورې د نو شریف او د زردار غون کې ډیل کوون ولا نه ده او زمونږ هغه لیډر نه زمونږ مرشد دی په خپل مرشد باندې سباوم زبردست جی ګران عزتمندو دلته کې چونکه زه بار تاسو ته په دې وجه هم دا اپډیټ راکوم چې دلته د حقيقي ازادي ټایګرز کوم ممبرز چې دي او سپیشلی هجرت صاحب د هجرت صاحب غون ټول ټیم دلته کې موستلی موجود وي او د عمران خان صاحب د لپاره د عمران خان صاحب د لپاره د आवाज بلندای او سپیشلی په خیبر پښتونخوا کې چې کم د کې پی د صوبایي اسمبلی ممبرز دي کم د ام ان ایز دي کم سېنیټرز دي هغه نه د خواست کوي چې تاسو لا کم ووټ درکړې شوی دی عوام چې تاسو لا کم دا ووټ درکړې بعد درکړې د صرف د دې مقصد د لپاره درکړې دي چې تاسو د ټولو نه لومبه کار چې دی هغه د عمران خان ازادي به کوي چرته چې د عمران خان ازادي وشي دا ټول کارونه دا ټول مسله مسائل چې دي دا به حل کړي شي نو ګران عزتمندو دلته کې موږ سره په ګڼ شمیر تعداد باندې ملګری دلته کې موجود دي او مقصد دا دی د دوی خواست دا دی چې زمونږه کم کینډیډیټس دي کم الیکټډ دي هغه د دلته راشي زمونږ سره د پدې احتجاج کې مرسته وکي پدې کې موږ سره شامل کی د دوی مقصد دا دی چې مونږه د دې زینا دا میسج دا پیغام خور کو او دا پیغام ټول خیبر پښتونخوا ټول پاکستان ته ورسي او د دې نه پس مونږه سپیشلی یو لانګ مارچ ډیزاین کو او هغه لانګ مارچ هغه درنه چې کوم اسلام آباد کې بکیږي هغه به داغه وایند اپ بچوي هغه به صرف پدی وي چې عمران خان صاحب مونږ آزاد کړي نه نو مونږ به واپس نه راځو ان شاء الله بالکل به ناراضو تر هغه پورې اسلام آباد کې چې څو پورې عمران خان صاحب آزاد شوی نه وي تر هغه پورې به مونږ اسلام آباد کې ان شاء الله تعالی ډیر مننه جی ګرانو عزتمندو فرحات خان له اجازه راکې په خپل دعاګانو کې یاد ساتي د ثوابي انټرچینج د حقيقي ازادي ټایګرز د دې دھرنې نه چې په ثوابي کې دا ټاکلې شوی دا او دا گذشته 15-20 ورځو نه دلته کې د سپیشلی د خیبر پښتونخوا د پنجاب سند بلوچستان نه کم خلک کم عوام چې د عمران خان صاحب سره مینا کوي د عمران خان صاحب د پرسنالټي سره دا غوي سره عقیدت لري هغه خلک دلته راځي خپل غم هغه د یو بل سره شریکي او ټول دا خواهش لري چې مونږه یو ځای شو او د عمران خان د لپاره مونږه یو درنا یو پروټیسټ یو برپور چې پاغي کې پورا عوامي قیادت چې د پاغي کې موجود وي او د کوم ورځ چې د عمران خان د کوم ورځ پورې چې د عمران خان رهایی نه شي نو هغه درنا هغه احتجاج به مونږه هغه وخت پورې نه ختمو ګران عزتمندو عمران خان د دې قوم د لپاره سکړی دي تاسو زمانه زیات با خبر یې عمران خان د قوم د لپاره د قوم لیډر سکړی دي سپیشلی د قوم لا زه اکثر زموږ د عملګری خبرې کوي چې دا روډ جوړ کړي دا نالې جوړه کړي
دا کار کړي نه. زه وایم چې لیډر چې دی د لیډر دا کار نه دی چې مال روډونه جوړ کی. لیډر کار دا نه دی چې دا د لیډر کار دی ماته لار وخی. د لیډر کار دا دی چې ماته هغه لار سیده کی که زما لار غلطه وي ماته پکار دی چې ماته علم راکړي. نو عمران خان صاحب ایز ا ټیچر ایز ا لیکچرر هغه موږ له علم راکړی، پورا پاکستان لا پورا وطن له علم ورکړی دی. نو موږ ټولو له پکار دی چې د عمران خان صاحب دپاره دا غونډه چې کیږي دلته کې د عمران خان صاحب سره دا څوک مینه چې کوي نو دې مینه کې خپل شرکت وکړي چې دا مینه زیاته شي او د عمران خان صاحب ازادي وشي. فرهاد خان له اجازت د الله په امان.